د متی 11 باب. کله چې عیسی خپلو 12 مریدانو ته هدایت ورکول ختم کو، نو هغه د هغه ځای نه روان شو چې د هغوی په ښارونو کې تعلیم ورکړي او وعظ وکړي. یحیی څوک چې بندیوانو او د مسیح د کارونو په هکله یې واورېدل، نو خپل مریدان یې ورته د دې پیغام سره ورواستول چې آیا هغه راتلونکي ته یې او که نه موږ د بل چا انتظار وکړو. عیسی ورله جواب ورکړ، لاړ شئ، څه چې تاسو اورئ یا وینئ یحیی خبر کوي چې ړانده بینا کېږي، شل ګرځي، جذامیان پاکېږي، کاڼه اوري او مړي ژوندي کېږي او خواران زیرې اوري. او بختور دی هغه څوک چې زما په وجه د تندق خوړلو نه بچ کېږي. څه وخت چې استازي بیرته په لاره و، نو عیسی خلکو ته د یحیی په هکله دا وینا شروع کړه، تاسو صحرا ته د څه څیز لیدو ته تللي وئ؟ یوه لوښه چې باد وړله؟ نه. نو بیا تاسو څه لیدو له وتلي وئ؟ یو سړی چې ریښمینې او مهینې جامې اغوستې وي؟ بېشکه چې تاسو داسې سړی په محلونو کې ولټوئ. نو تاسو بهر څه لتلي وئ؟ د یو نبي لیدو له؟ او بېشکه چې د یو نبي نه هم څه ډېر لوی. دا هغه سړی دی چې د چا په باب کې صیفي وایي چې ګورئ، زه خپل پیغمبر ستا د وړاندې لیږم چې ستا لار ستا د وړاندې تیاره کړي. رښتیا درته وایم چې بپتسمه ورکوونکي یحیی نه لوی زوی لا یوې مور نه دی راوړی، خو بیا هم د اسمان په باچایۍ کې څوک چې د ټولو نه ورکوټی دی، همغه د هغه نه لوی دی. د بپتسمه ورکوونکي یحیی د راتلو د ورځو نه پس لا تر اوسه د اسمان په باچایۍ باندې زور کولی شي او زورور یې په زور رانیسي، ځکه چې ټولو نبیانو او شریعت تر یحیی پورې نبوت کوو او یحیی راتلونکی الیاس دی. خو که تاسو یې ومنئ، څوک چې غوږونه لري هغه دې واوري. زه د دې نسل مثال څرنګه درکم؟ دوی لکه په بازار کې د ناستو هلکانو په شان دي چې یو بل ته نارې وهي چې موږ درته شپېلی وغږوله او تاسو ونه ګډېدئ، موږ درته وجړل او ځانونه مو ووهل، خو تاسو ویرونه نه کول، ځکه چې یحیی اوږې تږې راغی او هغوی وایي چې په هغه پیرې ناست دی. ابن ادم په خوړلو څکلو ورله راغی او دوی وایي چې ده ته ګورئ، یو ګېډور او شرابي، د ماسولچیانو او بدکارانو ملګری. خو بیا هم حکمت په خپلو کارونو صادق ثابت شو. بیا هغه د هغه ډېرو ښاریو ذکر شروع کو چېرته چې هغه خپلې اکثرې معجزې ښکاره کړې وې او د هغوی په ناتوبهګار کېدو یې هغوی ملامته کړ. هغه ووی چې افسوس ای خرازینه، په تا افسوس بیت صدا، ځکه چې که چېرې دا معجزې چې تاسو ته ښکاره کړې شوې که دا په سور او په سیدا کې شوې وې، نو دې خلکو به پخوا په ځان ټاټ تاو کړی او په ایرو ناست توبې به یې ایستلې وې. تاسو ته دا وایم چې د سور او سیدا حال به د قیامت په ورځ ستاسو د حال نه ښه وي. ای کفرنحومه، آیا ته به تر اسمانه اوچت کړی شي؟ ته خو به عالم ارواح ته وغورځولی شي، ځکه چې که دا معجزې چې په تا کې ښکاره کړی شوې که په سدوم کې شوې وې، نو سدوم به تر ننه آباد و. خو زه تاسو ته دا وایم چې د قیامت په ورځ به د سدوم د خلکو حال ستاسو د حال نه ښه وي. په هغه وخت عیسی داسې ووی چې ای پلاره، د اسمان او د ځمکې مالکه، زه ستا څه نه وایم چې تا دا خبرې د پوهانو او هوښیارانو نه پټې کړي او ماشومانو ته دې ظاهرې کړي. او پلاره، دا ستا رضا وه. هر څه ما ته زما پلار سپارلي دي او هیڅوک بې د پلاره زوی نه پیژني او نه څوک پلار پیژني بې له زویه او بې له هغوی نه چې زوی ورته ښکاره کوي. ای تاسو چې ټول خواري کوئ او پڼ مو دروند دی، ما له راشئ او زه به آرام درکم. زما جغ په غاړه کوئ او له ما نه یې زده کوئ، ولې چې زه حلیم یم او په زړه کې غریب، او ستاسو روحونه به آرام ومومي، ولې چې زما جغ په وړلو کې پوست دی او زما پڼ سپک دی. جغ په وړلو کې پوست دی او زما پڼ سپک دی.